بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو د رزلټ ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. نن موږ په 2 پوینټ باندې خبرې کوو. یو چې کومه د سانحه شوې ده په کراچۍ کې د جهاز هغه سانحه، نو هغه ډېره زیاته دردناکه حادثه ده او داسې حادثه چې په یو منټ کې لکه چې خدای پاک وغواړي نو په یو منټ کې نه په سکندونو کې هغه سیسټم د یو شان نه بل شان کېږي. هغه الله تعالی خپل نظام دی. موږ به دا ووایو چې خدای پاک دې د هغې چې کوم په دې کې شهیدان شوي دي هغې د درجې بلندې کړی شي، خدای پاک دې ول درجې بلندې کړي. او دین علاوه چې کوم لواحقین دي هغې ته خدای پاک د صبر چې دی نو ورکړي او هغې د خدای پاک د نورو حادثو نه وساتي. او بل چونکې د آخري ورځې شپې هم دي په دې حواله باندې. او بله یو خبره ما ځینې پوسټونه په هغې باندې کتل، وختي مې یو شی کته چې یو کس پوسټ ورکړی چې په افغانستان کې په هغې باندې ډېر زیاته خوشحالۍ وشوې په دغه حادثه باندې. نو ما سوچ کوو چې دا عجیبه غونته کې سیسټم په هغې باندې خو ډېر بحث شروع شو، یو شان خبره کوله بل شان کوله، یو وایي چې افغانستان کې حادثه شوې پاکستان پرې خوشحاله و. دا غلطه خبره ځکه ده چې کله د افغانستان حادثه دې نه مخکې شوې وه نو په هغې باندې کړوکې دی، کلبې دی، که زنانه دی، که نارې ټول زیات پرې خفه وو. هغه پوسټونو کې هم پته راغې لګېده او د هغې په یوټیوب کې هم پته لګېده او د هغې په واټساپ کې هم پته لګېده او په فیسبوک کې هم پته لګېده چې هغې باندې چا هم داسې به یو قسم ما نه لیدلی، زما د نظر نه یې تېر شوی چې هغې پې د خوشحالۍ اظهار کړي چې ګنې هلته کې انسان چې مړ شي نو خلک به خوشحالۍ اظهار څنګه کوي؟ دا خو بیا مسلمانان دي، بیا زموږ د کلمې رونه دي، که هغه افغانستان دی او که هغه چې دی نو پاکستان دی او که هغه نور اسلامي ملکونه دي، اسلامي نړۍ دي، چې موږ په یو بل باندې خفه نه شو. نو زه وایم چې په دا قسمه په دې فیسبوک کې یا په دې سوشل میډیا کې دا قسمه خبرې بالکل چیرل نه دي پکار، ځکه چې په هغې باندې اوس لکه دغه بحث شروع شو نو په هغې باندې بل بې بحث شروع شو چې افغانستان موږ سره څه کړي دي، موږ ورسره دا کړي دي او طالبانو دا کړي دي، اوس به طالبان راشي بیا به دا چلي او دا دغې بحث نه څه جوړېږي نه. دغه حادثه وشوه که افغانستان کې ده که پاکستان کې ده چې انسانان پکې مړه شو نو د هغې لپاره به خامخا سړی په هغې باندې دردمن وي، په هغې باندې خوږېږي. خو که چېرې هغه مسلمان وي نو بیا به د هغه لپاره موږ دعاګانې کوو، د هغه لپاره به نفلونه کوو، د هغې لپاره به فاتحه وایو. کم از کم چې هلته موږ نشو رسېدی هغې سره هغه راضي نه شو کولی کور والا سره، په کور کې دی، په خپل کور کې دی، موږ د هغې لپاره 2 رکعته نفل او دغه شان د هغې لپاره سورې فاتحه ووایو. نو زما په خیال دا به بهترینه خبرې. بل راځم یو پوینټ طرف ته چې دا کرنل کې بي وي والا چې کومه معامله شروع شوې ده چې د کرنل ښځه او کرنل کې بي و د هغې نه ډېره لویه ایشو جوړه شوه په سوشل میډیا باندې. لومبی خو دغه کار چې کوم شوی دی دا چې کوم چا ریکارډینګ کړی دی زه خو لومبی هغې ته غلط وایم، ځکه چې یو ځای کې یو لار ده عامه کلاو ده په هغې باندې څوک پې ته پرېږدي څوک پې نه پرېږدي. د دې مطلب دا شي چې دغلته کې پولیس والې دي که هغه چا ډیوټي ده نو د دې مطلب چې هغې خپل ګیم جوړ کړی دی. هغې خو یا د پیسو ګیم دی دغلته کې چې څوک پیسې ورکوي نو هغې ته ویزا، چې څوک پیسې نه ورکوي او هغه ورته دا ووایي چې بهی ځان ته هغه پهچان څه خپل وکړو، یا هغه ورته خپله پېژندګلوي ووایي چې بهی زه د کرنل ښځی یم یا د میجر ښځی یم یا چې د ډي اس پي ښځی یم یا د ډي سي ښځی یم مثال، هغه چې هر څوک هغې ورته ووایي. د دې مطلب دا شو چې هغې ورته خپل پهچان ووایي چې بهی تاسو دا شی غلط دی، نو هغې په دې سوچ باندې ویلي. بیا اوس د هغې ویډیو جوړوم او هغه وایرل کوم او په هغې باندې بیا بحث شروع شو. نو په هغې باندې لومبی خو دا خبره غلطه شوې ده. هغې که مثال لاول هغې که چر شو هغه ویډیو ښه په غور باندې وګورئ، لومبی هغه ښه نارمل لګیا ده چې بهی دا شی کولاو کې زه هغه شان ځم او زما کار دی یا زموږ ضرورت دی او هغه ډېر زیات ضرورت دی مثال هغه طرف ته ځم. خو که چېرې دغه ټایم کې دا د کرنل ښځه نه وه، دا مثال یو عامه ښځه وه، دغه ځای کې یو مریض خبره وه مثال یا د یو عام انسان خبره وه او تېرېده او هغه وایي چې زما ضرورت دی او دا لار ده. خو تاسو پکې دا خنډان جوړ کړي چې نه دغلته کې څه کار کېږي او یا پکې څه لایټونه لګي یا پکې پلانکې کېږي ډینګې کېږي، دغه خبرې بالکل نه دي پکار. یا خو دا لار مکمل کولاول پکار دي ځکه چې دا عامه لار ده یا موټروی ده یا څه دي، او یا چې نو بیا مکمل بندول پکار دي چې مکمل بند شي. تا پکې پوره دیوال دې پکې وو یو سیټینګ دې پکې وکړو بیا به چا خوا نه غځېږي دغه طرف ته چې په دې طرف باندې به راځي. زما په خیال چې په دې باندې انکوایري ښه پوره پکار ده. په دې باندې سوشل میډیا باندې بحث نه پکار چې وایي څوک په دې باندې بیا که زه ووایم داسې خلک شته دی چې هغې د فوج خلاف دي نو هغې هغه ایشو پکې جوړه کړه چې تاسو وګورئ دا خو چې نو فوجي ښځه داسې نو دا خو به خامخا دي ټول هغه دې چې کوم دماغ دی او د دې کوم هغه سوچ دی نو هغه ټول دغه شان دی. نو دغه منټلیټي دا چې بیا خلک ظاهري دغه دغه نه پکار، په دې باندې بحث نه پکار. دې باندې یو انکوایري کمیشن پکار دی زما په خیال باندې چې هغه انکوایري په دې باندې وکړي چې وایي که چېرې دې زیاتې کړي د هغې نه هم تپوس وکړي چې وایي تاسو ویلي دي هغه ولا هغې خبرې کړي دي، خو چا ویډیو کړې ده هغه بیا ویډیو کول او بیا سپیشلي که زه هغه بېګا یو ملګري پکې وی چې زه بحیثیت د پښتون د زنانه ویډیو کول دا خو بالکل نامناسب دی، زنانه ویډیو کول هغه بیا پورې دنیا کې خورول لومبی خو دا خبره هم غلطه شوې ده. نو په دې باندې لږ سوچ پکار دی. دغلته په دغه ځای کې چې هغه موټروی دی او که هغه پولیس والي دي عامه که هغه آرمي والي هر څوک چې دي چې چا دغلته کې ډیوټي ده نو هغې له پې لږ سوچ پکار دی
چېرې دا شی جوړ شوی دی دا سره پاره دی او آیا دا د عام استعمال لپاره دی وخت دی چې عام استعمال لپاره پوره دی کولا وکړي چې خو چې دی په کې دغه خپل دکانداري کوي دا ډېره غلطه خبره ده چې دی با څوک پیسې ورکړي نه غته وو چې څوک پیسې نه ورکړي نه بیا چیړي او سره بیا مسئله پیدا کوي نو زما په خیال دا خبرې ډېرې وګدونه خو سوشل میډیا کې هم په دې باندې لغون ته سوچ پکار دی داسې خبرې دومره بیا وګدول او پاغي باندې بیا نور باسونه کول دا غلطه خبره ده بل په دې باندې چرېنو پاغي باندې مونږ بیا آرمي په بدنامو بل په پولیس بدنامو بل په چرې مون روي والا بدنامو مختلف پاغي کې بدنامي راځي دا بالکل نری پکار او په اخر کې یو خبره کومه صرف د نن لپاره چې یو ایشو بلم جوړ شوی دا چې هغه میاشت ته چې میاشت پلانکی لیدلی او پلانکی نه لیدلی او دا چې دغه شو اسلامي نقطه نگاه باندې تاسو سره خبر کوم ما باقاعده ډېر پوه عالمانو نه ډېر پوهانو نه ډېر احادیث په باندې ما کتلې دي وی چې کله د روجي او د اختر د میاشتې خبرې دې باندې تاسو بس بالکل مکوئ چې دا به دومره ټایم به دا راخیږي او دا به دومره ټایم پرېوځي دغه کار د ماهرینو دی د غیر پر خپل محکمې شته باقاعده ماهر فلکیات د غیر پر شته د غیر پر صدګانې باقاعده شته د غیر پر موسمیات محکمې باقاعده شته زما په خپل په دې باندې هم باس نه پکار نه دغه باسوم ختمول پکار دي سوشل میډیا کې په غبر شوري چې په خپل ځای دا چلو کو مفتی منیب الرحمن دا چلو کو پلانکی وزیرستان کې میاشت لیدې شو هغه اختر کې او ګلالي والے وی چې موږ زیارت پوز باندې دلې دا ټولې اسې خبرې دي په دې باندې فضل خپل وخت مزه کوي او ځان نور ګناګار وای ما نو قدرمنو زما یقین دی چې تاسو باندې دا 3 پوینټس څنګه کومو په دې باندې تاسو یقینا چې سوچ کړئ او د دې نه تاسو په آینده وخت کې ځان ساتئ تاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ